زما شیرونه د ولس د محرومو قصه ده او د دې لمبه لمبه حالاتو د لمبو قصه ده او ما د قلم په سوګه جبر د جابر غندلې ما د قلم په سوګه جبر د جابر غندلې او ما بیان کړی د خوارانو د سلګو قصه ده. تاسو کور کې امن دی مزه کوئ په مونږه مو د وسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ مونږ په زمرودو کې تاوان وکړو. هم د دې شعرونو د خالق چې شهنشاه قطا هم دی د هغه د 15 کتابونو مخکتنه د دې میاشتې په 18 تاریخ باندې ودودیه حال منګوره کې راجوړه شوې وه. زما دپاره خوشقسمتۍ خبره دا ده چې دې دستورېله د استاد صاحب سره یو ځای روان یم. نن موږ خوشحاله یو د کتابونو مخکتنه مې ده او ما دا توان په ځان کې نه لیدو خو فرحان ماته وایي چې دا به زه کوم زه ذمهواري په سر واخیسته او ما ورته ښه وکړو نن هغه ورځ راغله د خیره سره دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده ډېر خوشحاله یم زما د 15 کتابو مخکتنه ده په یو ځای باندې. زمونږ د راتلو سره عادل رحمان او حضرت بلال لوهار ملګرو ته د هرکلي فلیکس هم ولګو. قدرمنو تیاریانې تقریبا پوره دي صرف د میلمنو د راتلو چې کوم دی انتظار دی نو څنګه چې هم دا میلمانه راشي او وخت چې کوم دی هغې کې هم لږ صحت پاتې دی نو د سوره شروع کېدو والله. الحمد لله رب العالمین. د تلاوت نفس حمزه یوسفزی لیکوالان د مقالو د پاره سټیج ته راغوښتل شروع کړل. چرته رور د خور د لاسه قتل نشو خو بس خویندې د غیرت په نوم قتلیږي او په جاهله پسمانده معاشره کې وبزیزي په کمزوري زماتېږي. د ټولنې دې خلکو ته شاعر داسې مخاطب کېږي ژوند مو تیر شو زنده‌باد او مرده‌باد کې ډېر برباد زمونږ په چغو زنده‌باد شو موږ لا هغسې برباده زندګي کړو نه آباد شو نه امکان شته چې آباد شو. چا چې په نشو او تماشو ایمان راوړی دی چا چې په جاګیر او په رتبو ایمان راوړی دی چا چې د قارون په خزانو ایمان راوړی دی نو ما درته ښکاره یا ما درته ښکاره د دغه خلکو تور مخونه کړه. ملګرو ته یاده کما چې په دې دستوره کې د نړۍ هغه نومونو ګډون کړی و چې د هېڅ قسمه تعارف محتاجه نه دي. د دستورې په منځ کې عزیز مانیروال لالا او حنیف قیس بابا استاد صاحب ته پګړۍ په سر کړه او اعزازي شیلډ یې ورله ورکړ. استاد صاحب خپل په خبرو کې د شکریا ادا کولو سره سره خپل دوه ملګري تصدیق اقبال بابو صاحب او سبحانی جوهر چې خدای پاک بخلی دی هغو ته د الله پاک جنت الفردوس نصیب کړي هغو هم یادول. تصدیق اقبال بابو او سبحانی جوهر کاش چې نن دلته ناست وی دا پنډال پې نورم ښایسته وی زه پې نورم ډاډ وی او زړه مې د سوات حسینو یوړه تشه پنجره په ملکڼ راکوزومه. د مقالو نظمونو او د مشرانو د وینا نه پس د افسر افغان صاحب په دغه ټپې سره د مشاعرې تابیا وشوه او خلکو بلا پیسې ګټلې مونږه ګورګورې خرڅولې ښار نو هغې نه مخکې یوه ټپه د دې شیشو په ذریعه باندې افسر افغان ته رسول غواړم زما یارۍ ته به ټینګ نه شي زه د 8 ګزو نه یو کمیس کومه. دا سات تاسو وینئ چې منیر بنیری صاحب لګیا دی خپل کلام وی او زما وروڼه د ټیک ټاک شوقیان ته چار چاپیره راغونډ شوي دي. زه بخښنه غواړم چې د نورو شاعرانو ملګرو ویډیوګانې ما نه دي کړي ځکه چې دغه حل ستاسو ته مخې دی. لالا د اورېدو والا باره کې څه وایئ؟ او مړه داسې پروګرامونه ښه دي که نه چې سړی راټول کړي خو د هغې دپاره کتونکي لیدونکي اورېدونکي هم داسې پکار دي چې هغه سړی واوري نو که داسې نه وي نو بیا داسې غونډې ډېرې ګرانې پرېوځي نو خدای دې وکړي چې په پښتنو کې اورېدونکي پیدا شي. آمین.
د نیازک خان لالا په دغه دعا سره استاد صاحب ته د هغه په 15 کتابونو باندې ډېره زیاته مبارکي او د هغه روان ټپو کتاب ته سترګې په لار خپل ورور عمران الله معراج لا ورکړې. اجازت د لوی الله په امان.